بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ستاسو ورور ستاسو ملګری فرهاد رضا او په یو نوې خپرونه کې ستاسو سره ملګری شوم او خپرونه کومه یوه ده د شعر و شاعرۍ خپرونه ده. د درمان ورور مې شکریه ادا کوم چې ډېر لرې ځای نه راغلی او زما خواته ځان نه ورساو او بیا هم چې کومه دی د دې نه زه دغې شاعرګیده کوم چې زما سره کلي ته راغی. درمان صاحب څه روانه وایه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. ستاسو ټولو کتونکو ته زما طرف نه ډېره مینه او احترام. او زما او د فرهاد رابطه د ډېر وخت نه وه، نو دی خو خپله معذوره و راتلی نه شو. ما درته ویلو د سره ما دا پخه خبره کړې وه چې زه به تا له خامخا درځم. نو زه د صوابۍ نه موږ را روان شو، راسره یاسر راسره نیازک خان دی او فطرت دی راسره. نو بیا موږ بیګا فرهاد ته نمبر ملاو کو، دی وی چې زه دلته کې یم. نو ما وی چې هلکه موږ راغلي یو او ستا لیدل غرضي یو. نو بس زموږ نه دغه کېده چې د ده پورې مو ځان راورسو. نو معذوره دی، ذهني طور خو ښه دی خو بدني طور معذوره دی. نو زه به فرهاد د هغه یو څو شعرونه خاص کر تا ته ډالۍ کومه چې خفه نه شي د زړه سره زه معذوره یم. تصویر د خپو نه واخله بره زه معذوره یم، چې خفه نه شي د زړه سره زه معذوره یم. تصویر د خپو نه واخله بره زه معذوره یم. عمر مې کم دی لا خو اوس د غره په سر ولاړ یم. څوک به مې کوز کړي له دې غره زه معذوره یم. او که د بل چا شوې نو په تا پسې به مړ شمه زه، خو زما مشي همسفره زه معذوره یم. که د بل چا شوې نو په تا پسې به مړ شمه زه، خو د چا مشي همسفره زه معذوره یم. او دې پښتنو ته چې د هورو په بابت ووایم، څوک مې دې بوځي تر منبره زه معذوره یم. او ای مصوره د تصویر منظرکشي دی واوه، لرې کړه ما د پس منظره زه معذوره یم. او ته هم په ډزو لګېدلی سورې سورې راغاړې وزه د کور وره زه معذوره یم. او هغه ته وایه جنګ له ولېږه د کوره خلک، ماله دې نه راکوي زغره زه معذوره یم. رانه کلاره شه زه تا سره د تلو نه یم، اوس یم وتلی له سفره زه معذوره یم. درمانه ما ته نن د مینې په باب وغږېږه، خبره وکړه مختصره زه معذوره یم. دا دې تا ته ډالۍ وي فرهاد، خصوصا ستاسو ټولو کتونکو ته او تا ته شکریه ادا کوم. او ټولو ملګرو ته مو خواستم دی، کو دی په ټیک ټاک کې دی، کو دی په یوټیوب کې دی، کو دی په فیسبوک کې دی. نو تاسو د سره اوسئ، د دې غریب تاسو وینئ نور څه روزګار شته نه، نور څه آمدن شته. نو کم از کم دغه یو لارې خو چې د آمدن تاسو جوړه کوئ دته. نو زما ټولو ته خواست دی چې دی کومه ویډیو خپروي نو تاسو له پکار دي چې خپلو ملګرو سره هم شریکوئ او خپل هم ګورئ او دله سپورټ ورکوئ، مطلب ضرورت دی ورته. شکریه درمان صاحب چې تاسو راغلی یاست. ډېر د لرې د زموږ خواته سفر وکړلو، ډېره مننه کوم او دعا کوم چې ډېره زندګي دې تاسو ته الله پاک درکړی کړي. د دې سره یو بل ملګری دی نیازک، هغه سره او نیازک خان هم راغلی دی راسره، هغه د سره هم دی د کینی. او خو زمونږ مجبوري دا ده چې اپله زمونږ یو بل پروګرام دی د هغې له مو وخت مو ورکړی دی. یعنې موږ غوښتل چې تا سره مو ډېره ناستی کړی زما سره واده ده چې بالکل انشاءالله بیا به راځو سپیشل دوباره تعالی. نو ملګرو دا بله خپرونه وګورئ، نیازک خان دی، هغه به درته څه شعرونه مو وایي او خبرې هم د هغه نه واورئ. ډېره مننه. خان روډ مې راغلی دی، د ده د خولې نه به یو څو شعرونه تاسو واورئ او د ده شکریه ادا کوم چې دی زما خواته ورسره راغلی دی. او مینه ده زما سره د دې مینه ده، بیا سپیشل پرسن سره خصوصا د دې مینه ده. او په اړه باندې زما چې کومه څه شعرونه کوم دی ریکارډ کوي، سپیشل پرسن ته بیا وړاندې کوي، دا معذوره خلکو ته بیا وړاندې کوي. نو دې شکریه ادا کوم. خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فرهاد، الله دې روغ کا. او مونږ ته خو چې وقار ذکر وکړو، درمان ذکر وکړو، نو سره د دغې ملګرو راغلي وو د یاسر دلې او ته مو لیدلې. نو الله زه به خبرې د کم ځای کې نه شروع کوم، خو دا ستا لوړه حوصله ده چې ته یاره په دغې باندې راووتلې او زمونږ په انتظار وې. او داسې که مونږ ته پته وې لکه ما خو نه وي لیدلې، حقیقت دا دی. نو زه خو یم دا خو ګاډی دی، مونږ به دله پیدل راغلی وې یار. او لاس په دعا یو خدای دې له روغ صحت درکړي. او یاره نه شو ویلی چې اوس په ستا په وړاندې به څه خبرې کوو یا به د دې ملګرو سره، خو ته د یو داسې کیفیت نه تېرېږه او بیا ستا په زړه کې زموږ لپاره او د دې خپل ولس لپاره چې کومه مینه ده، کم خلوص دی، نو خدای دې وکړي چې دا په موږ روغو خلکو کې هم پیدا شي.
شعرونه به ووایم که نه ته ډالۍ کو د ملګرو ته ووایي چې دا سپورټ او بالکل د دغې نه مخکې څنګه چې درمان ووی په خپلو خبرو کې چې د فرهاد دغه کم د ټیک ټاک آی ډي چې ده یا د فیسبوک پاڼه ده د یوټیوب چینل دی د ده څه بله ذریعه نشته دی دغه یو ذریعه ده او دا چې کومې ویډیوګانې اپلوډ کوي نو پکار ده چې دغه مونږ هسې وګورو ځکه چې د هغې په عوض کې به د دوی مرسته هم د دغه ځای نه کېږي د یوټیوب نه د ټیک ټاک نه او د فیسبوک د پاڼې نه او د دغه 3 څیزونه دي که نه نو خدای دې وکړي چې د ده دا ویډیوګانې بل څوک ډاونلوډ نه کړي او د خپلو پاڼو نه بیا اپلوډ نه کړي د دوی دا پیج چې کم دی چې دغه ورسره شیر کړي ټیک ټاک آی ډي فالو کړي داسې یوټیوب چینل ته ورله لاړ شي او دغه ویډیوګانې له دغه ځای نه وګوري نو زه به ورسره څو شعره زه به کم شعرونه د فرهاد روډ ډالۍ کوم فرهاد ته بلوري والا ډالۍ کا ښه بلوري واو بلوري به ورته ووایم چې ما به د هر چا نه ګټل بلوري خو یو په تا به مې بیلل بلوري د هغې وخت نه زه مین یم په تا دواړو یو ځای چې به کول بلوري ستا د دې ډکې خولې خندا لپاره ما به په قص په تا بیلل بلوري څنګه به په بانه به رانږدې شوې راته ما چې به کله شمارول بلوري ستا نه به هیر وي ما ته یاد دي ګرانه تا به جړل تا به غوښتل بلوري نن مې په ډېره مدفس ولیدو چا چې به ما نه پټول بلوري ورپه یاد شوي دي زاړه یادونه هغه سړي نن ښکلول بلوري چې به خفه شومه نیازکه ستا نه تا به په روغه کې راوړل بلوري نو فرهاد رضا زه لاس په دعا یم چې خدای دې د روغ صحت درکړي او یاره زه بس هغه الفاظ هغه قدسالي بیا راځي د ځینو خلکو په لیدو باندې په کتو باندې که نه نو بس موږ به دعاګانې کوو درته نو بالکل مننه کوم شکریه به در کوم چې تاسو زما خواته راغلی او زما غوښتنې ته راغلی او تاسو دا یو ارمان مو چې زما خواته موږ ځان ورسو بیا د فرهاد رضا دا خواهش و ډېر زیات په زړه کې چې درمان صاحب او نعزت صاحب چې کومه دی د نږدې نه وګورې خیر ته خو ما نه پېژنې او اوس زما ستا پېژندلو چې خو زه ولې پېژنم زما د سره مینه وه الله دې روغ ستاسو ډېره شکریه ادا کوم او شاعران د قام سترګې دي نو تاسو هم زموږ د پښتنو سترګې استئ اوس به په دغه ټکو باندې راکړئ ما فرهاد رضا ته د یو نوې خپرونې اجازت ورکړئ ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ السلام علیکم